السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان یو ورور دی ماته کمنټ کړی و، وی یاره د پاکستان چې کوم کلاړین دي وی هغه د کار نه دي او هغه یې په آی پی ایل کې نه دي اخیستي. که تاسو ته یاد وي نو د آی پی ایل چې کوم کلاړین دي په هغې ګولي شروع ده او د روپو باران دی پې. نو ماته چې کوم دی د افغانستان د ورور کمنټ کړی دی وی د پاکستان کلاړین په آی پی ایل کې نه اخلي. نو زه به هغه ته اوس یو خبر وکړم چې په دغه آی پی ایل کې د ټولو نه ګران چې کوم خرڅېدو به او د پیسو باران به پې کېدو نو هغه شعیب اختر چې 165 سپیډ بال به یې ویشتو او هغه د ټولو نه ګران به خرڅېدو. داسې پکې د پاکستان یونس خان شو او شعیب ملک شو، شاهد افریدي شو، ډېر کلاړین پکې وو. خو زه به تاسو ته دوستانو یو خبر وکړم، ما ته مخکې هم کمنټ داسې شوی و چې یاره د پاکستان کلاړین په آی پی ایل کې ولې نه دي. نو ما ویل راشه په دې باندې ویډیو جوړه کړه. نو دوستانو که تاسو ته یاد شي یا به تاسو ته یاد نه شي، په انډیا کې د آی پی ایل شروع په دې دوران کې دماکو شوه د هغې په یو ښار کې، لکه د کرکټ ځای کې په سټیډیم کې نه وه شوې خو بهر شوې وه دا دماکه. نو هغه دماکه چې وشوه نو هغه د پاکستان کلاړین په دغه وخت کې په آی پی ایل کې وو. نو بیا انډیا والا ویل چې دا دماکه پاکستان کړې ده. نو په هغه وجه باندې بیا د پاکستان کلاړین په انډیا بند شو، آی پی ایل له به نه تلګي. مخکې به د پاکستان او د انډیا سیریز هم کېدې خو بس په هغه وجه باندې بس بیا دی پاکستان کلاړین هم بند کو او بیا دی لکه مطلب دا سیریز هم ختمې شوې. لکه د انډیا خلکو ویلې چې دا دماکه د پاکستان خلکو کړې ده، د آی پی ایل راغلو خامخا تماشبین هم ورسره بیځي. نو په دې وجه نو دا خبره ما کوله، په دې ما نه دی پې د افغانستان وروڼه نه خفه کېږي. زه خپله ځاني د کرکټ شوقي او په کرکټ باندې خبرې کوم. پښتانه مې خوښوي، که هغه د لر دي او که د بر دي، چارې ښه کور آباد، الله دې ښه ساتي. نو ما له مخکې هم کمنټ شوی او ما داسې ویډیوګانې مو کتې نو ما ویل راشه په دې باندې ویډیو جوړه کړم. نو بل د شعیب اختر ریکارډ په 6 بالو باندې 2 سکور هغه بچ کړي. تاسو ته ما په دې سکرین باندې لګولي دي دوستانو، تاسو وګورئ. دا د غټ ریکارډ دیم جوړ کړی په آی پی ایل کې. د شعیب اختر نه ګران څوک هم نه خرڅېده. اوس تیر ځل چې و هغه پکې میچل سټارټ زما خیال دی هغه خرڅ شوی او دې ځل پکې ورګه د انګلینډ یو کلاړي دی که کم ملک دی هغه پکې خرڅ شو. نو دا هغه رول ته زه وایم چې د آی پی ایل د پاکستان او د انډیا په دې وجه دغه لانجه جوړه شوې چې دماکه ګینې که چېرې اوس وخت کې پاکستان او د انډیا تعلق صحیح وی نو بیا به دا شاهین افریدي شو، نسیم شاه شو، دی به مطلب لکه مطلب بابر اعظم دي دا ټول. لکه زه به تا ته یو خبر وکړم، صحیح ده د پاکستان ټیم چې اوس وخت کې ټیم خراب شوی دی نو دا ټول ځینې پکې لکه شپارسین راشي. اوس ټیم 11 کلاړین دی کې چې یو قسم لکه شپارسي نو ستا غون ټیم پې خرابېږي. لکه تالاب ته چې یو ساس کې هم ګنده ورولي نو غون تالاب پې څښا کېږي. نو په دغه وجه باندې مطلب د پاکستان ټیم یو ذره خراب شوی دی چې شپارسین دي پکې، چې شپارسین نه وي او دغه بابر اعظم دي، شاهین افریدي دي د زړه نه لوبه کولی. اوس لکه دی د زړه نه لوبه هم نه کوي. که چېرې دی د زړه نه لوبه کولی نو دی به هر ټیم ته شکست ورکولو او بس مړه که هر څنګه دی پاکستان ټیم زموږ ټیم دی، بیا ورپسې د افغانستان ټیم هم زموږ دی. ولې چې پښتانه دي، مسلمانان دي، نو پاکستان ټیم دی خامخا سپورټ کوو. بیا موږ اوسېږو پاکستان کې او اسټرالیا دی، په اسټرالیا کې دا دی شکست ورکو. یو سیریز 21 کاله بعد وګټلو او مطلب T20 خو بیللو. نو بیا هم د پاکستان ټیم چې دی چې کوم دغه لذي د لیګونو کې وي نو هغې بیا ښه پرفارمنس ورکوي که نه. لکه تاسو ګورئ چې کوم لیګونو ته لاړ شي د پاکستان کم کلاړین دي نو دې کې ښه پرفارمنس ورکوي. خو هر سړی چې کم لکه د افغانستان چې کم د کرکټ کلاړین دي نو هغې د ملک دپاره هم ښایسته لوبه کوي او بیا د لیګونو دپاره هم. او د پاکستان چې کوم کلاړین دي په لیګونو کې هم ښه ځلیږي خو په خپل ټیم کې دومره خوند او مزې نه ولې چې په ټیم کې اختلافات دي. نو دا ویډیو اوږدېږي دوستانو، بس دا ما یو شارټ غوندې ویډیو تاسو سره شیر کوله چې یاره د افغانستان د ورور له زه جواب ورکړم نو د ټولو نه ګران به چې کوم خرڅېدو به شعیب اختر و د پاکستان. او که چېرې اوس وخت کې وی نو بیا به ما تا ته ویلو. په دې ویډیو ما نه خفه نه شئ. د خدای په امان.